شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. الف لام میم. آیا د خلکو دا خیال دی چې هغوی با بس په دومره وینا پرې خو دي شي چې مونږه ایمان راوړو او هغوی با نازمایل کیږي؟ حالکه مونږه هغه ټول خلق ازمایل دي کم چې د دوی نه مخکې تیر شوی دي. الله خو به ضرور دا ګوري چې رښتینی څوک دي او دروغجن څوک دي. او کم خلق چې بدکارونه کوي آیا دا غوي دا خیال دی چې هغوی بګنی زمونږ نه وړاندې شي؟ ډیر غلط حکم دی کم چې هغوی لګوي. څوک چې د الله سره د ملاقات امید لري نو پکار دی چې هغوی ته دا خبره معلومه شي چې د الله مقرر کړی شوی وخت خامخا راتلونکی دی او الله هر څه اوري او په هر څه پوهه دی. او هر څوک چې مجاهده کوي نو د خپل خېګړې د پاره کوي. الله یقینا د مخلوقاتو نه بے نیاز دی. او کوم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو داغوی بدیانی با مونږ داغوی نه لری کړو او هغوی لبا داغوی د بهترینو عملونو جزا ورکړو. مونږه انسان ته هدایت کړی دی چې د خپل مور او پلار سره نیک سلوک کوي. لیکن کچری هغوی پتا باندې زور واچوي چې ته زما سره څوک داسې معبود شریک کړه چې هغه ته زما د شریک په حیثیت سره نه پیژنې نو داغوی خبره ممنه. خاص هم ماته به تاسو ټول واپس راځي بیا زبمو دا کارونه خبروم کم چې تاسو کوي. او کوم خلکو چې ایمان راوړي وي او نیک عملونه کړی وي هغوی به مونږه ضرور په صالحانو کې داخله وو. په خلکو کې ځینې داسې دي چې وایي چې مونږه په الله ایمان راوړو خو کله چې د الله په معاملې کې هغه لا تکلیف ورکړي شو نو هغه د خلکو راوستلې ازمیخ د الله د عذاب پشانو غنو. اوس کچری د الله د طرف نه فتح او امداد راغې نو دا سړی بوایي چې مونږه خو تاسو سره وو. آیا د مخلوق د زړونو حال الله ته معلوم نه دی؟ او الله خو به ضرور دا معلوموي چې ایمان راوړونکي خلک څوک دي او منافقان څوک دي. دا کافران خلق مؤمنانو توایي چې تاسو زموږ د طریقو پیروي وکړئ او تاسو خطاګانی با مونږه په خپل ذمہ واخلو. حالکه هغوی داغوی د خطاګانو نه هیڅ چیز هم په خپل ذمہ اغستون کې نه دي. هغوی بالکل دروغ وایي. هو هغوی به ضرور خپل پیټي هم اوچتوي او د خپل پیټو سره نور ډیر پیټي هم. او دا دوی چې کم دروغ جوړوي د قیامت په ورځ به یقینا د دوی نه د دې تپوس کیږي. مونږه نوح علیہ السلام داغو قوم ته ولېګو او هغه 50 کم زر کاله داوی په مینس کې ژوند تیر کړو. اخر دا چې هغه طوفان راګیر کړل په دا حال کې چې هغه ظالمان وو. بیا مونږه نوح علیہ السلام او کشته والا بچ کړل او هغه مو د ټول دنیا د پاره د عبرت نه جوړ کړه. او ابراهیم علیہ السلام مو ولېګو کله چې هغه خپل قوم ته وویل د الله بندگی وکړئ او داغونه ویریږئ. دا تاسو د پاره بهتره ده که تاسو پوهیږئ. تاسو چې الله پرېږدئ او د کم چا عبادت کوئ هغه خو تش بوتان دي او تاسو د ځان یو دروغ جوړوئ. په حقیقت کې د الله نه سیوا تاسو چې د چا عبادت کوئ هغه تاسو له د رزق درکولو هیڅ اختیار نه لري. د الله نه رزق غواړئ او داغه بندگی کوئ او داغه شکر وباسئ هم هغه ته تاسو واپس کیږئ. او که دروغ غنئ نو تاسو نه مخکې ډیر قومونو دروغ غنل دي او پر رسول باندې د صفا پیغام رسولو نه سیوا بل هیڅ مواري نشتا. آیا د خلکو هډو چرته لیدلی نه دي چې الله څنګه په اول ځل مخلوق پیدا کوي بیا څنګه هغه دوباره پیدا کوي؟ یقینا دا دوباره پیدا کول خو د الله د پاره ډیر آسان دي. دوی ته وایا چې پزماکه کې وګرځي او وګورئ چې هغه څنګه په اول ځل مخلوق پیدا کړي دي بیا به الله په دویم ځل هم ژوند ورکړي. بهشکه الله په هر څه قادر دی. چې چاله خوخوي هغه له سزا ورکوي او چې پچای خوخوي په هغه رحم کوي. هم هغه ته تاسو ټول واپس ورځئ. تاسو نه پزماکه کې عاجزه کوون کیي او نه په اسمان کې او د الله نه بچ کوون کې یو سرپرست او مددگار تاسو د پاره نشته. کوم خلکو چې د الله د آیاتونو نه او داغه د ملاقات نه انکار کړي دي هغه زما د رحمت نه ناامید شوي دي او داغه د پاره دردناک سزا ده. بیا د ابراهیم علی السلام د قوم جواب د دین سیوا بل هیڅ نه وو چې وی ویل چې د اوجنه یا د اوس وځوي. اخر دا چې الله هغه د ورنه بچ کړو. یقینا پدې کې نه خدي د هغه خلکو د پاره چې هغه ایمان راوړونکي دي. او هغه ویل تاسو خو په دنیا کې د الله په ځای بوتان ځان لا په خپل مینس کې د مين ذریعہ جوړ کړی دا لیکن د قیامت په ورځ با تاسو د یو بل نه انکار کوئ
او په یو بل با لعنت وای او ور بستاسو د اوسېدو ځای وي او هیڅوک بستاسو مددگار نوي په هغه وخت کې لوط علیہ السلام هغه اومنو او ابراهیم علیہ السلام وویل زه خپل رب طرف ته هجرت کوم بشکا هغه زبردست او حکیم دی او مونږه هغه لا اسحاق او یعقوب علیہ السلام غوندي اولاد ورکړل او داغه په نسل کې مو د پیغمبرای او د کتاب سلسله جاری وساتله او هغه لمو په دنیا کې داغه اجر ورکړو او په آخرت کې با هغه یقینا په صالحانو کې وي او مونږه لوط علیہ السلام اولېګو سو وخت چې هغه خپل قوم ته وویل تاسو خو د بے حیاي هغه کار کوي چې هغه تاسو نمخ کې په ټوله دنیا کې هیڅ نه دی کړي آیا تاسو حال دا دی چې نارینه ول ورځي او لار شو کوي او په خپل مجلسونو کې بد کارونه کوي نو داغه د قوم سره د دین سیوا بل جواب نه وو چې وی ویل راول د الله عذاب کته رښتینی لوط علیہ السلام ویل اے زما ربا د دې مفسدانو خلکو په مقابله کې زما امداد وکړه او کله چې زمونږه استادو ابراهیم علیہ السلام له زیره وېوړو نو هغه ورته وویل مونږ د دې کلی خلک هلاکول غواړو بشکا د دې کلی خلک سخت ظالمان شوي دي ابراهیم علیہ السلام وویل هل تخو لوط علیہ السلام موجود دی هغه ورته وویل مونږ ته خپته ده چې هل تسوک سوک دی مونږ به هغه او داغه کور والا بچ کړو سیوا داغه د خزینه داغه خزا پرستو پاتې کېدونکو کې ده بیا چې کله زمونږه استازي لوط علیہ السلام ته ورغلل نو هغه داغوی په ورتلو سخت پریشان شو او زړه تنگ شو هغه ورته وویل مې ریګه او ما غم کوا مونږ بتا او ستا کور والا بچ کړو سیوا ستا د خزینه چې هغه پرستو پاتې کېدونکو کې ده مونږ د دې کلی په خلکو باندې د اسمان نه عذاب نازلون کیو په سبب د هغه فسق چې دوی کوي او مونږه د هغه کلی یو ښکارنه خبرې خو دي دا د هغه خلکو د پاره چې د عقل نه کار اخلي او مدین ته مونږ د هغوی رور شعیب علی السلام الیګو هغه وویل اے زما د قوم خلکو د الله بندگی کوي او د آخري ورځې امید ساتي او پزماکه کې فساد کوونکی مجوړېږي لیکن هغوی هغه دروغجن وګڼو اخر دا چې هغه یو سخت زلزلې راګیر کړل او په خپل کور کې هم دغه سپراتو پاتې شو او عاد او سمود مونږه هلاک کړل تاسو هغه ځای ولیدل دي په کم ځای کې چې با هغه اوسېدل شیطان هغه ته داغوی عملونه خاصه ښکارا کړل او هغه د نه غلارې نه واړول حال دا چې هغه ښه عقل فکر لرلو او قارون فرعون او حامان مونږه هلاک کړل موسی علی السلام هغه ته د ښکارا نه سره راغی لیکن هغوی پزمکه کې د خپل لوی غرور وکړو حال دا چې هغوی وړاندې وتون کې نوو اخر دا چې مونږه هر یو په خپل ګناه کې راونی وو او بیا مو په هغوی کې پچا باندې کاڼي ورون کې هوا ور اولېګلا او څوک یوې زبردستی چغې راونیول او څوک مو پزمکه کې ننستل او څوک مو ډوب کړل الله په هغوی ظلم کوونکې نه وو خو هغوی په خپل ځان ظلم کولو کوم خلکو چې الله پرې خو دې او ځان لای نور څوک سرپرستان جوړ کړی دي دا هوی مثال د جولا پشان دی چې ځان لا یو کور جوړوي او په ټولو کورونو کې کمزوري کور د جولا کور وي کاش چې د خلکو علم لرلې بشکا دا خلک چې د الله په ځای بل کم سیسته आवाज کوي الله هغه ډیر خپېجني او هغه زبردست او حکیم دی دا مثالونه مونږه د خلکو د پوهه کولو د پاره بیانوو لیکن پدې هغه خلک پوهیږي چې علم لري الله اسمانونه او زمکا په حق پیدا کړی دي په حقیقت کې پدې کې یو نخدا د مؤمنانو د پاره اے نبی صلی الله علیه وسلم تلاوت کوا د هغه کتاب کم چې تا ته د وحی په ذریعہ را لېږل شوی دی او منځ قائموا بشکا چې منځ سره د بے حیاي او د خرابو کارونو نه منع کوي او د الله ذکر د دین هم زیات غټ سیز دی الله ته معلوم دی سچ تاسو کوي او د اهل کتاب سره بیس مکوي مگر په خطر طریقه سره سوا د هغه خلکونه کم چې په هغه کې ظالمان وي او هغه ته وایي چې مونږه ایمان راوړې دي په هغه سیز باندې هم چې مونږ ته را لېږل شوی دی او په هغه سیز باندې هم چې تاسو ته درلېږل شوی وو زمون معبود او تاسو معبود یو دی او مونږه داغه حکم منون کیو اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه دغه شان تا ته کتاب نازل کړي دي
نو کوم خلکو لچې مونږه مخکې کتاب ورکړې وو هغه په دې ایمان راوړي او په دې خلکو کې هم ډېر په دې ایمان راوړي او زمونږ د آیاتونو نه انکار صرف کافران کوي اے نبی صلی الله علیه وسلم تا د دین مخکې س کتاب نل وستلو او نه دی په خپل لاس لیکلو کچری داسې وې نو بیا باطل پرس خلق په شک کې پریوته شو په اصل کې دا روخانه نخیدي دا خلکو په ځلونو کې چاته چې علم ورکړې شوی دی او زمونږ د آیاتونو نه انکار د ظالمانو نه سیوا بل هیڅوک نه کوي دا خلک وایي چې په دې سړي د خپل رب د طرف نه نخي ولی نازلې نکړې شوی ورته وایا بهشکه نخي خو د الله سره دی او زه بهشکه صرف خبردارونکې يم صفا صفا او آیا د دې خلکو د پاره دا نه کافی نه ده چې مونږ پتا باندې کتاب نازل کړو چې دوی ته اورول کیږي په حقیقت کې پدې کې رحمت او نصیحت ده د هغه خلکو د پاره چې ایمان راوړي اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې زما او تاسو په منځ کې الله د گواهی د پاره کافی دی هغه په اسمانونو او پزمکه کې هر څه پیژني کم خلک چې باطل مني او د الله سره کفر کوي هم هغه په خساره کې دي دا خلک ستانه د عذاب د ذراتلو مطالبه کوي کچري یو وخت مقرر کړی شوی نه وي نو په هغه با عذاب راغلی وي او یقینا هغه به خامخا په خپل وخت ناصاف راځي په داسې حال کې چې دوی بتري خبر هم نوي دوی ستانه د عذاب د ذراتلو مطالبه کوي حالکه دوزخ دا کافران په ګیره کې اغستل دي او دوی ته په پته ولګي په هغه ورځ کله چې عذاب په دوی باندې د برن هم را خوشي او د خپل لاندې نه هم او وبوي چې اوس کوي مزه د هغه عملونو کم چې بتاسو کول اے زما بندگانو چې ایمان مراوړې دي زما زمکا فراخه ده پس تاسو خاص زما بندگی کوئ هر د ساسیز با د مرګ مزه سکی بیا به تاسو خاص مونږ ته واپس راوستل شي کوم خلکو چې ایمان راوړې دي او نیک عملونه کړې دي هغه به مونږه د جنت په داسې دنګو لوړو مانو کې ساتو چې لاندې بتري نهرونه بهيږي هلته به هغه همیشه وي څنګه ښه اجر دی د عمل کوونکو د پاره د هغو خلکو د پاره چې هغه صبر کړي دي او چې په خپل رب باندې باور کوي څومره زناور دي چې خپل رزق بار کړي نه ګرځوي الله هغه له رزق ورکوي او ستاسو رازق هم الله دی هغه هر څه اوري او په هر څه پوهه دی کته د دې خلکو نه تاسو وکړي چې زمکا او اسمانونه چا پیدا کړی دي او نور او سپوږمۍ چا تابع کړی دي نو ضرور به وایي چې الله بیا دوی د کم ځای نه دوک کیږي هغه خاص الله دی چې په خپل بندگانو کې په خپل خوخه چاله رزق فراخه کوي او چاله تنګوي یقینا چې الله په هر څه پوهه دی او کته د هغوی نه تاسو کړي چې د اسمان نو بو چارا ورولې او مرز مکه پری ژوندۍ کړه نو هغوی به ضرور وایي چې الله ورته وایا الحمدلله لیکن اکثر خلک پوهیږي نه او د دنیا د ژوند بل هیڅ نه دی بس یو لوبه ده او د زړه د خوشاله ولو مشغله ده د اصل ژوند کور خو د اخرت کور دی کاش چې دا خلک پوهېدل کله چې دا خلک پکشته کې سوريږي نو خپل دین د الله د پاره خالص کوي او داغونه دعاګانې غواړي خو چې کله هغه بچکړي او وچی تیراولي نو بیا شرک شروع کړي خالص د دې غرض د پاره چې د الله په ورکړې شوی نجات داغه د نعمت ناشکری وکړي او د دنیا د ژوند مزه چن کړي ډېر خدا دوی ته ډېر زر پته ولګي آیا دوی ګوري نه چې مونږ د امن نه ډک یو حرم جوړ کړی دی حالکه د دینه غیر چا پیر خلق تختولی کیږي آیا بیا دا خلق باطل منی او د الله د نعمت ناشکری کوي دهغه سړی نه بغټ ظالم بل څوک وي چې په الله پوری دروغ وتړي یا چې کله هغه ته حق راغلی وي او هغه دروغ وګڼي آیا د داسې کافرانو زه خاص دوزخ نه دی کم خلق چې زمونږ د پاره مجاهده کوي هغه ته به مونږه خپل لارې خيو او یقینا چې الله د نیک عمل خلقو سره